ننګرهار ولایت په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د ځمکنیو توتانو حاصلات پاخه او خرڅلاو ته چمتو شوي. د ځمکني توتانو د کرلو تجربه په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو لکه ننګرهار، کابل، هرات او کندهار کې بریالۍ وه. کروندګرو ځکه د ځمکني توتانو کرلو ته مخه کړې چې زحمت یې کم او ګټه یې ډیره ده. وروستیو ورښتونو د ځمکني توتانو حاصلات زیانمن کړي چې نه یوازې بزګران بلکې تجارانو ته هم مالي زیان اړولی. ځکه دغه ځمکني توتان له پخېدو وړاندې په تجارانو پلورل شوي او موږ دغه حاصل چې اخلو دا پټۍ دا د هغه نه ګل نه مخکې اخلو او بیا دې کې موږ سره هغه شیندو. اوس چې دی وروره بارانونه شوي دي موږ ته ډېر تاوان کړی دی او ډېر نقصان کړي دي. ډېر نقصانونه د باران د توتانو ته ورسول، وراسته یې کړه او بعضې وخت یې وچکالي وځپي، د اوبو نه خراب شي، نو داسې نورمال حالات کې نه پاتې کېږي. دا په یو دغه باندې دغه حاصلخیزه بوټی په یو ځل کرلو سره خواوشا 4 کاله حاصل ورکوي چې په هر کال تېرېدو سره یې د حاصلاتو کچه او ګټه هم ډېرېږي. د کروندې څښتن د ګټې ترڅنګ یې کلیوالو زلمو ته د کار زمینه هم برابره کړې. د افغانستان نږدې 85 سلنه وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. که دولت ورسره د اصلاح شوو بوټو او کیمیاوي سرو مرسته وکړي، د حاصلاتو ډیروالی به د هیواد په اقتصادي وده کې رغنده رول ولري. دغه ځمکني توتان چې 15 کاله وړاندې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو راتلل، خو اوس د ننګرهار ولایت په شمول